همهغه ښار نفسک یې واهه. په پټو کې را اخیستی دروند بار یې له اوږې څخه په زحمت پر مځکه کښېښاوه او وڅنګ ته ورته کښېنستی. په غټ او درانه لاس یې د تندي خولې پاکې کړلې. مخ یې تک سور اوښتی و. دیوال ته د تکیې لپاره یې لږ ځان شاته واچاوه. چې لږ آرام سو، په سترګو کې د درد، افسوس او ارمان ګډې اوښکې په ښکاره کېدو سوې. اسمان ته یې وکتل. له کتلو سره یې څو اوښکې له سترګو راتویې سوې. سر یې وښوراوه. وڅنګ ته یو چا په درانه آواز ورته وویل: لکه چې ستړی کړی یې. د چې مخ ور واړاوه، ګوري اسرافیل علیه السلام دی. لږ حیران سو، خو دستي یې ورته وویل: یا نه یم ستړی کړی، زه خو خدای د همدې لپاره پیدا کړی یم چې د انسانانو روحونه واخلم. ستړیا چیرې وه؟ اسرافیل علیه السلام یې مخ ته خپل سر لږ ورنږدې کړ، په سترګو کې یې ورته وکتل او په مسکا یې ورته وویل: سترګې خو دې بل څه وایي. ده ژر مخ د پټو خواته ځنې واړاوه. سر یې په لاسونو کې داسې ونیاوه لکه پر درد چې غټه ساه یې وکښل او ورته ویې ویل: زه هره ورځ د دنیا له هره کونجه ارواحونه راټولوم او هر ښار، هر کلي او هرې کوڅې ته چې ورغلی یم، نو تر راستنېدو وروسته هلته د ژوند ارزښت تر پخوا 10 چنده زیات سوی وي. مرګ خلک په یو ډول نه په یو ډول راویښ کړي وي او ژوند ته یې له یوې بېلې زاویې متوجه کړي وي. ولې بې نه کوي؟ ستا د رب العالمین دغه کلام په یاد نه دی چې وایي: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدای وایي: ما مرګ او ژوند د دې لپاره پیدا کړل چې انسان په وازمایم. اوس نو که ژوند ازمایښت دی، نو مرګ هم یو ازمایښت دی. مرګ د پاته ژوندیو لپاره ازمایښت دی. خو زه دا څو کلونه کیږي چې مسلسل و دې یوه ښار ته ورځم. انسانان ځنې راجلا کم، له چا مور، له چا پلار، له چا ورور، خور، ماینه، اکا، ماما او نور تیرونو دوستان ځنې راجلا کم. خو پر دې انسانانو مرګ اثر نه کوي. نه د ژوند ارزښت متوجه کیږي او نه د مرګ ترخوالی تر خوله کیږي. نه پوهېږم چا څرنګه زقوم په چښلي دي او یا یې د کم مار زهر په رګونو کې وریله کړي دي. هېڅ مې سر نه په خلاصېږي. مخ یې اسرافیل علیه السلام ته ور واړاوه او بیا ورته وویل: ستا د خدای حبیب په یاد نه دی چې خپل هغه صحابي ته په خشم سو چې صرف د آخرت ښېګڼې یې غوښتلې او ورته ویې ویل چې ته باید د دنیا ښېګڼې هم وغواړې، صرف آخرت مه غواړه. دا یعنې ژوند د غوندې مهم دی لکه آخرت. خو دا خلک نه
خپله دنیا سموي او نه د آخرت فکر جن کړي دي. دا درنه غوټه وینې ټول د همهغه ښار خلک دي. زه یې په راوړلو ستړی سوم، دوی یې په وژلو او ښخولو نه ستړي کېږي. نه پوهېږم چا څه ډول زقوم پچښلی دي. په دې ښار کې د ځوانانو، سپین ږیرو، مندو او خوندو وینې خو پرېږده، د نوي زیږېدلو ماشومانو د وینو ولې وبهیږي. خو دا خلک بیا هم د ژوند د ژغورلو لپاره هیڅ نه کوي او نه د ناحقه مرګي راوړونکو لاسونه ورپرې کوي. نه پوهېږم بې ما به نور څوک پر دغسې ژوندیو مړو اوښکې تویوي. سترګې یې پاکې کړلې، آواز یې یو څه محکمه کړی او ویې ویل: په دې ښار کې که 5 وخته اذان کیږي نو ابوجهل هم پکښې اوسي. دلته که 5 وخته سجدې کیږي نو فرعون هم پکښې اوسي. دلته نمرود، قارون، حامان او حتی عبدالله بن ابی هم استوګن دی. سر یې مځکې ته کښته کړی او چپ سو. اسرافیل علیه السلام په ډېره نرمه توګه ورڅخه وپوښتل: نو چاره یې څه شي ده؟ له مځکې یې سترګې راپورته کړلې، یو قسم ځلا پکښې وځلېدله. ول دې خلکو کې باید د موسی غوندې یو څوک پیدا سي، د یوسف یا عیسی غوندې یو څوک پیدا سي. نه داسې یو څوک باید پکښې پیدا سي چې دا ټول شخصیتونه پکښې وي. باید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې یو څوک پکښې پیدا سي چې هم حلیم وي، هم امین وي، هم مدبر وي، هم منصف او هم بې حده مهربانه. هو د هغه په څېر بې حده مهربانه څوک وي. کنې زه به شاید تر هغو دې ښار ته هره ورځ ورځم تر څو په دوی کې د ژوند ارزښت نه وي پیدا سوی. ولاړ سو، کالي یې سره ټک وهل، غوټه یې بیا په شا کړل. اسرافیل ته یې مخ ور واړاوه او ورته ویې ویل: ستا تر وظیفې زما په وظیفه کې ګشت ډیر دی، زه در څخه ولاړم. اسرافیل پسې ور غږ کړه: د دې وار چیرې؟ دی چې یو څه لیرې تللی و، آواز یې لیرې راغلی: همهغه ښار ته